ما درته ویلو چې څنګه سړی د شریعت د احکاماتو پابندي به ساتي او دی به د شریعت په دایره کې دننه ژوند تېروي، دغه رنګې ښځه به هم د شریعت د احکاماتو پابندي کوي او د شریعت چوکاټ کې دننه به ژوند تېروي. سړی به هم د شریعت د احکاماتو نه بار ځان نه وباسي او ښځه به هم د شریعت د دایرې نه ځان بار نه وباسي. نو کومه ښځه چې د شریعت د احکاماتو پابندي وکړي او د اسلام او د شریعت په دایره کې دننه ژوند تېر کړي، دې ته نیکه ښځه وایي. دا نیکه ښځه په دنیا کې هم د خاوند دپاره او د بچو دپاره، د ګاونډیانو دپاره او د کور د خلکو دپاره ډېر لوی غنیمت دی او په آخرت کې هم خدای پاک دې ښځې له ډېر لوی مقامات ورکوي. د هغې یو څو مثاله درته ښیم. د حضور پاک مبارک په زمانه کې یو بیبي تېره شوې ده او په حدیثو کې ډېر زیات ذکر راځي، ام سلیم. د دې خپل نوم رمیسا او په سواد سره رمیسا، او یو مشهور صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه، د هغه بیبي او چې کوم مشهور صحابي دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لس کاله خدمت کړې، حضرت انس، د دغه حضرت انس رضی الله تعالی عنه مور. دا چې کله مسلمانه شوه نو یو سړی په عربو کې د هغه نوم ابو طلحه. عربو کې خو به دا رواج و چې سړي ښځې به یو بل ته عموما په خپله د نکاح پیغامونه لېږل، وارثانو ته به هم پیغام ته، خو سړي ښځې ته او ښځې سړي ته په خپله به هم پیغام لېږه. نو دې ابو طلحه دې ام سلیم ته د نکاح پیغام ولېږه چې ته ما سره واده وکړه. ابو طلحه دغه وخت کې کافر او مسلمان شوی نو، او دا ام سلیم مسلمانه وه. ویې ته ما سره واده وکړه، ګوره دا مسلمانه ده، نیکه ښځه ده، نیکه بیبي. نو ګوره هغه سړي سره حالانکې حضرت ابو طلحه ډېر مالدار سړی و، په مدینه شریفه کې د هغه ډېر ښایسته باغونه و، ځمکې وې. یو مشهور باغ یې و بیرحا. د مدینې منورې جومات اوس اخیری دروازې حد عقل ته رسېدلی دی، جومات کې هغه شامل دی او محراب ته مخامخ و. نو پیغمبر علیه السلام به راته هغې باغ ته او په هغه باغ کې به یې ناسته کوله، د هغې یخې اوبه به یې څښلې. ډېر قیمتي باغ و، مالدار سړی و. نو چې دې ام سلیم ته پیغام ولېږه چې ته ما سره نکاح وکړه، نو ام سلیم ورته په جواب کې څه وایي؟ وایي ګوره ته کافر یې او زه مسلمان یم. او تا له شرم نه راځي چې ته د کاڼو عبادت کوې او د لرګو عبادت کوې؟ هغه ذات چې د دې کاڼو او د دې لرګو د دې کائناتو خالق او مالک دی، هغه بندګي نه کوې، نو د کاڼو بوټو بندګي کوې. کاڼي خو بنده تراشلي دي او بوټي خو انسان کرلی دي، نو د انسان د کرلی شویو بوټو او د تراشلو کاڼو ته عبادت کوې. او لوی خالق چې تا له روزي درکوي، تا له هوا او نور او سپوږمۍ او رڼا پیدا کړې ده او تا له ژوند درکړی دی، هغه ذات دې پرېښی دی، تا له حیا او شرم نه راځي؟ هغه ابو طلحه ورته وایي چې واقعي خبره خو دې ټیک ده، خو د پلار نیکه زوړ دین هم دی، نو نوره خبره خو ستا ټیک ده او زه تا له درخواست کوم چې ما سره نکاح وکړه. ام سلیم ورته وایي واقعي ستا غوندې سړي د نکاح پیغام رد کول نه پکار، ځکه ته مالداره مې، هوښیاره مې، قابله مې، تاجره مې. نو چې تا چاته د نکاح پیغام ولېږه نو پکار دی چې ستا پیغام څوک قبول کړي. دا ډېره ښه خبره ده، خو زما او ستا نکاح نه صحیح کېږي. ولې؟ ځکه زه مسلمان یم او ته کافر یې. او ورته جواب کې وایي چې زه به مهر درکړم، چې څومره مهر ته غواړې نو زه دله مهر درکوم. ام سلیم ورته څه وایي؟ وی زما یو مهر پکار دی، که هغه راکولی شي. وی هغه څه؟ وی اسلام. اسلام والا مهر مې پکار دی، که دا راکولی شي ډېره ښه ده، راځه نکاح به در سره وکړم. او که اسلام نه بغیر بل مهر وي نو نه مې دی پکار. ابو طلحه ورته څه وایي؟ هغه ته خو د اسلام خواږه لا نه معلوم. وی ستا غوندې ښځې له دونه پوټینې مهر نه دی پکار د اسلام والا. تا له ښه مهر درکول پکار دي، هوښیاره یې، قابله یې، ښایسته یې، د ښه خاندان سره تعلق دی. نو ستا غوندې ښځې له د اسلام په شان پوټینې مهر. وی څه مهر ته ماله راکړې؟ وی زه به سره زر درکړم، سپین زر به درکړم، ځمکې به درکړم، کورونه به درکړم، جایداد به درکړم. ته چې څه مهر غواړې، ستا غوندې ښځې له ډېر قیمتي مهر پکار دی، سره او سپین پکار دي، جایدادونه. نو چې ته څه مهر غواړې هغه دله درکوم. ام سلیم ورته څه وایي؟ وی زما د اسلام نه ما سوا بل نه سره پکار دی او نه مې سپین پکار دی، دقه یو څیز مې پکار دی. اسلام نه سوا نه ځمکه پکار، نه کور پکار، نه سره، نه سپین، نه هار، نه امیل، نه به کالي، یو څیز مې پکار دی اسلام. که دقه مهر کې راکولی چې ښه ګڼې بل شی مې نه دی پکار. خدای پاک د هغه په زړه کې اسلام واچوم. راغی وی یاره بس دا ستا خبره خو ټیک ده، دې کاڼو بوټو ته مونږ عبادت کوو، کاڼې خو د خپله لاس ته مونږ تراشو او بوټې مونږ په خپله کرو. دې به د جاهلیت په زمانه کې کاڼې، خشته کاڼې به مو ومنته، هغې ته به هم سجدې کولې. نو چې په لاره به تلو د هغې نه به بل ښکلې کاڼې په مخه راغې، ازول به مه غورځو، بله ښکلې به هم راواغېست، هغې ته به هم سجدې کولې. او چې هېڅ به هم نو نو یې شګې به هم راغونډې کړې او چیلۍ به هم پرې د پاسه ولشله، نو د هغه شګو ډېري ته به هم سجدې کولې. څه قمقل خلک دي دا بوت پرست. نو واقعي خبره دې ټیک ده،
سجده او عبادت خو هغه ذات ته پکار دی چې کوم ذات زمون خالق او مالک او رازق دی. بس اسلام ته مړ کېږي مسلمانېږم بس وی که مسلمان شو راځه بل مہر به نه پکار نکاح د سره کوم. هغه ابو طلحه ته خدای پاک د دې ښځې د برکت نه اسلام ور نصیب کوم. نو نبی علیہ السلام روان شو وی حضور پاک د صحابه سره ناس دی ور مخامخ شو چې ور مخامخ شو. نو نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایل وی الک خبر یې بینا وی ما ته د ابو طلحه په تندی کې د اسلام رڼا ښکاری دې تندی کې ما ته د مسلمانانو د اسلام رڼا ښکاری. نو چې راغې وی د الله رسول زه مسلمانېږم ما ته د اسلام چلو خایا. حضور پاک ورته کلمه شهادت وې او خدای پاک مسلمان دا لري خځه بنکړ یو بل خځه. نو حالانکه دغه زمانه کې د کافر سره نکاح حرام نه دا ردی خپل شوقو چې د کافر سره نکاح کول نه غواړم. د دین وروسته د کافر سره نکاح حرام شوی ده. دغه وخت پورې د مسلمان او د کافر په منځ کې د مسلمان خځه او د کافر په منځ کې نکاح جایز و حلال ورسته حرام شوی ده. نو قبل خځه او ابو طلحه غوندې سړی ما غواړي خامخا نکاح پکار یاره زه بیا به وروسته د اسلام دعوت ورکوم اوس ورسره نکاح پکار لیکن هغې شرط سو چې اس نه دي پکار نیکه ښځه دې ته وایي. نو خدای پاک هغې سره مدد وکړو او هغه قیمتي سړی خدای پاک مسلمان د هغې نه پس خاوند مسلمان شو. او دا حضرت انس دا د دې ام سلیم زوی دا ابو طلحه خپل پلار نو د مهرباني پلار. حضور پاک یو ځل صحابه ته وی او فرمایل ویرا یو اختیار معشوم پکار چې د ما خدمت وکړي. لکه د نبی علیہ السلام خپل ځامن خونو ابو طلحه ام سلیم ته وی نبی علیہ السلام وی چې یو اختیار لک پکار چې د ما خدمت وکړي. ابو طلحه دا انس ولا نه بوزي زمونږ دا بچي دا خو ډېر لوی خبره چې د ما بچي د حضور پاک خدمت وکړي وی ډېره ښه ده. نو د انس یې ولا بوته وی د الله رسول د انس ډېر هوښیار دی او قابل دی او پوه دی او عمر یې لږ دی 10 کاله عمر یې دی دی به ستا خدمت وکړي. حضرت انس وایي وی 10 کاله مې د حضور پاک خدمت وکړه وی قسم دی که په دې 10 کاله ما ته اف قدرې ویلې که یو کار به داسې و چې مناسب به ما به نو کړی دی نه دي ویلې چې دا کار دی ولې نه دی کړی او که یو کار به رانه په غلطۍ کې غلط وشو دا به نه وي چې د شریعت غلطي به نه وه هسې عرفي غلطي دا به نه وي چې دا دی ولې دا کار کړی وی یو ځل مې مور راله نو نبی علیہ السلام ته وی چې د الله رسول انس خادم وکړه انس تا خادم دی ادعو له دله دعا وکړه دعا ولو که ستا خادم دی. نو حضور پاک لاس اوچت کړ اللهم بارک له فی ماله و عمره و ولده داسې دعا ولو کړه چې رنګ یې کړنګ وی خدای د انس په عمر کې او په مال او په اولاد کې برکت پیدا کړي. دعا ولګېده حضرت دا ګوره د مور برکت دی. مور ورته وی چې دعا ورته وکړه د مور. حضرت انس وایي وی زما د مور په وجه ما ته حضور پاک دعا وکړه او درې واړه دعاګانې ما قبولې ولیدلې. اسنګه وی په مدینه کې د خلکو باغ یو ځل میوه کوي او زما باغ په کال کې 2 ځله میوه کوي. دا د ما د مال برکت دی. او د عمر برکت مې څه دی وی د سلو نه مې عمر اورېدلی دی او ویښته مې لا تور دی او غاښونه مې پوره دي. او د اولاد برکت مې څه دی وی په خپل ژوند تر اوسه پورې مې 2 کم سل بچي ولیدل زامن او نوسي او کړوسي ها 2 کم سل مې ولیدل او نور خبره چالو ده ان شاء الله چې دې نه بیا خدای نور زیات دا د دې نه کې مور برکت چې حضور پاک ته دعا ولو. مجاهده څومره ده جهادي خدمات په غزوه احد کې چې کله مسلمانانو باندې نپوټې غوندې غلطي وشوه او کافرو پله پرې اوچته شوه او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو. نو صحابه وی ما د مدینې ښځو رامنډې کړې پته ولګېده چې صحابه شهیدان او زخمیان شو نو د مدینې نه ښځو رامنډې کړې د دې غازیانو خدمت او د شهیدانو خدمت له. وی قسم دی ما ام سلیم ولیدله او بیبي عایشه مې ولیدله چې شا باندې د اوبو مشکونه ډک ډک راچلول او په منډه راتل نو لنګونه یې راوچت کړي او د خپو دا لاندې پازیب دا ښځې چې کوم خپو تاچوي اما په خپلو سترګو لیدل. دغه زمانه لا د حجاب او د پردې حکمونه نو نازل شوي د مخ دا پرده به نه وه نور به زنانه ځان نور وجود پټاو خو لاسونه خپې مخ به یې د یو بل لیدل. وروسته بیا حکم نازل شوی دی وی قسم دی ما دا دواړه بیبیانې ولیدلې چې دوی به دا مشکونه په ملا ډک ډک راچلول او د زخمیانو په خولې کې به یې اوبه اچولې او بیا به یې منډې کړلې بیا به یې مشکونه را ډک کړل او د زخمیانو او د مجاهدینو په خولې کې به یې اوبه اچولې. وی دا ما په دې سترګو ام سلیم او بیبي عایشه صدیقه او د غزوه تبوک په موقع خاوند هم دی او دام تللی ده حالانکه ښځې جهاد له نه دي خو دوی به خاوندانو سره د خدمت لپاره دی یا ساري به سیراب یا نور کارونه. وی دا اوس ولاړه ده ام سلیم او خنجر ورسره دی 2 مخې دي چاړه. ابو طلحه وی ما ورته چې ام سلیم په دې څه کې وی دا مې ساتلې دی ګورم هسې نه چې یو کافر راشي په پیغمبر علیه السلام حمله ونه کړي دې له ولاړه یم چې کافر څوک په پیغمبر علیه السلام راتل نو خېټه کې به دا خنجر منډه حالانکه خاوند هم په جنګ کې شریک دی دی ورته ونه وی چې دا ستا لپاره ولاړم چې په تا څوک راشي او زه پې دا ومنډم دا خنجر په خېټه دی ونه وی بلکې دی وی چې د حضور پاک دپاره ولاړ ابو طلحه زه لاړ نبي علیه السلام ته الوی وی دا الله رسوله زما ښځه ام سلیم خو ستا څوکۍ ته ولاړه ده وی خندل ښځه او څوکۍ او خنجر ورسره دی او چې کوم کافر نبي علیه السلام ته راغی خېټه کې به منډم نبي علیه السلام مسکی شو وی ورشه ام سلیم ته ووایه چې الله زما د حفاظت دپاره کافي شوی دی الله زما ذمہ داری اخیستې ده والله یعصمک من الناس. نبی علیہ السلام تر دې نه مخکې خدای دا حکم نازل کړی چې د خلکو نه به دې ساتم
د مجاهدانه زندگی او د خاوند سره وفا او مینه څونه وه هوښیاره ښځه خو به خدای هم خوشحالوي خاوند به هم خوشحالوي خاوند سره به هم ښه وفا کوي نو یو ځل یې خاوند چېرته په سفر تللی یو ماشوم بچی و هلک به هلک هغه بیمار و خاوند دی چې له سفر نه راغی نو دا ماشوم بچی مړ شو او روژه وه نو دا دی هلکې وایي چې که اوس دې خاوند ته الویم چې زوی دې مړ دی نو دا خو روژه هم د دا غریب به څه کوي او دی به په فریاد کې شي او ټیم هم ناوخته دې وخت کې ښخېږي هم نه او خاوند مې ډېر عمربار دی څه نور ضروريات او تقاضاګانې به هم وي نو بس کوټې کې خاوند دې کوټې ته دننه او څادر ماشوم بچی کوټې ته دننه کړ او څادر یې پرې واچو چې خاوند یې څنګه راغی تپوس یې وکړو کیف الولد ماشوم څنګه دی بچی مې څنګه دی وی هو اسکنو وی سړیا هغه په قلار شوی دی د دې مطلب دا چې مړ دی چې ماشوم مړ شي د دردونو نه په قلار شي خاوند دې توریه ورته وایي خاوند دې دا مطلب واخلي چې جوړ شوی دی هو اسکنو په قلار شوی دی نو زر ولدی دا روژه ماتي د ډوډۍ تنظیم وکړو روژه ماته کړه خوراک یې وخوړه که دا الې ورته مخکې بیا خوراک هم دی خوړ او خاوند یې ډېره مدبار نو دې خپل ډول سینګار هم او د خاوند چې کوم ضروريات یې هغې پوره کړل نو خاوند دې وده شو ګوره بیا هم ورته ال نه وایي پرېږده ستړې ستومانه راغلی دی چې دا خاوند مې خوب وکړي دې ته نیکه ښځه وه د دې زمانې ښځه وه نو په مخ سر به یې راتلو سره ورته ټکولي وو یا هغه زوی مې مړه شوی دی ښځه صبر کم ځای کولی شي او خاوند به یې غریب نه په روژه ماتې پرې شوی او ستړې ستومانه به راغلی نه به یې خوب کړلو خاوند یې ښه مزېدار خوب وکړو نو تهجد له په خپله هم پاڅېد او خاوند یې هم پاڅېد نو چې تهجد یې وکړل تهجد ته یې پرېښوده او سار مانځله ته نو یې سړي یو خبره ته کوم وایي ام سلیم صاحب یاره یو ښځه ده هغې له چا امانت ورکړی او بیا ترې هغه انسان خپل امانت غواړي او دا ښځه فریاد کوي نه ورکوي دا څنګه ښځه ده وایي دا خو ډېره بېوقوفه ښځه ده چې امانت وله چا ورکړ او واپس یې ترې غواړي نو دا واپس ولې خفه کېږي دا خو پردی امانت شي ورځي کې وله که نه او که نه ورکوي وایي قمقله ښځه ده بېوقوفه ښځه ده وایي ښه ستا هغه بچي مونږ له خدای امانت را کړی او الله خپل امانت واپس اخیستی نو مونږ به ورپسې ګوره اوس نه خفه کېږو ځکه د خدای امانت دی مونږ به پرې صبر کوو خاوند یې غږ هم ونه کړ ماشوم بچو سترګو کې اوښکې وبهېدل غږ یې ونه کړ او یې ورشه څوک راوله چې هغه ماشوم پټ کړي لاړ حضور پاک ته الوې ای د الله رسوله زما بچی په کوټه کې مړ پروت او ما خوبونه کول ډوډۍ مې وخوړه او د خاوند سره مې خپله تقاضا پوره کړې ده او ټوله شپه بیا تهجد نو بیا راته ښځې سار الوې ګناهګار شوې خو به نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه اللهم بارک لهما فی لیلة بارک لکما فی لیلتکما اللهم بارک لهما فی لیلتهما خدای د دې ابو طلحه او د ښځې په دا شپه کې چې دوی څه کړي دي نو خدای ته پکې وله برکت پیدا کړي دونه په حضور پاک خوشحاله شو داسې ښځه داسې مسلمانه ښځه داسې دینداره ښځه د خاوند داسې تابعداره ښځه خاوند یې پوټې خفه نه کړه پوټې پریشانه نه کړه او د خاوند ضروریات یې پوره کړل دې ته نیکه ښځه وایي نو نبی کریم حضرت جابر فرمایي رضی الله عنه ابو نعیم اصفهانی دا حدیث په یو کتاب خپل کې راوړی دی حلیة الاولیاء حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیہ السلام فرمایي چې زه جنت ته لاړم او جنتونه مې ولیدل الله نو په جنت کې دننه مې د ابو طلحه ښځه ام سلیم رمیثا م ولیدله په دنیا کې جنتي ښځه دا ما لیدلې او دومره یې د حضور پاک سره مینه وه چې پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې به د چا کور ته هم نه تله دې کور ته به او چې د دې کور ته به لاړ نو هلته کې به یې باقاعده خوب هم کوم د غرمې خوب به هم دې کره کوم یو ځل نبي علیه السلام دې کره تللی نو ګرمي وه نو په پیغمبر علیه السلام مبارک خوله را ماته شوې وه نو دا رالی یو شیشې را واخېسته یو بوتان او د حضور پاک هغه خولې مبارکې ته یې داسې ونیول چې دا څاڅکي به پکې را پرېوځي نو چې نبي علیه السلام راویښ شو ویې کتل ام سلیم سره شیشه د بوتل وایي ما هدا یا دا څه شی دی ام سلیم وی صاحب دا ما بوتل راغشتې دی ستا دا خوله پکې را جمع کوم نو د هغه د دارو دپاره به استعمالو او که چېرته واده خادی لزم نو د خوشبویۍ دپاره به استعمالو نو پیغمبر علیه السلام یې خبره رد نه کړه شیشې ته یې واخېسته او په تندي باندې ګوته کېښوده هغه ټوله خولۍ پکې رانه چوڼ کړه هېواله ام سلیم حضرت ام سلیم وایي وی قسم دی چې مونږ کره به څوک هم ناجوړه شو نو ما به هغه شیشه را واخېسته او په اوبو کې به مې کېښوده هغه خوله نه شیشه چې کومه شیشې کې دننه خوله پرته وه اوبه به مې په مریض اوس کړی خدای پاک به مریض جوړم او چې کله به مدینه کې وادو نو ما به یو پوټې غوندې ساس کې د دې خولې نه را واخېسته او په ځان به مې پورې کړ وی ناشنا خوشبو به رانه تله وی ما ته به د مدینې ښځو وی چې ام سلیم دا خوشبو دې کوم ځای پیدا کړې ده مونږ ته هم دا دوکان وښایه دا د کوم ځای خوشبو ده ستا نه خو دې ټول کور کې خوشبویي خوره ده وی ما وی چې دا د دوکان خوشبو نه ده دا د لرګي نه چوڼ شوی رس نه دی او دا د ګلونو خوشبو نه ده دا د محمد صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې خوشبو ده دومره هوښیاره ښځه دومره نیکه ښځه نو زما وروڼو یو ځل ابو طلحه رضی الله عنه راغی او دې ام سلیم ته وایي
وی مسلم به قسم دې د پیغمبر علیه السلام په وجود کې مې د لوګي اثر ولیدو ډېر زیات اوږې دی وی صبر مې نشو کولی را پاسېدم څه شته نه نو داسې یو څو ټوټې وې د اوربشو د ډوډۍ وی دغه لږه غوندې یو څو ټوکړې ډوډۍ ده حضرت انس ته یې ورکړه د خپل زوی چې کوم د حضور پاک خادم و وی بچې راشه دا یوسه نبی علیه السلام له نو دا چلې وکړه چې هغه ډوډۍ والا د لوپټۍ یو ګوټ پورې وتړلې او بیا هغه لوپټه راواغېسته انس د ترخ کې ومنډله او د لوپټۍ دا باقي طرف یې ور سر نه تاو کړه وی دا یوسه نبی علیه السلام له پیغمبر علیه السلام به پوه شي چې دوی کله همدغه لږه ډوډۍ ده نو که بیا په خپله خوري که صحابه له هم ورکوي نو چې حضرت انس راغی ترخ کې په لوپټه کې ډوډۍ تړلې وه او خو پېښه وي مو چې ابوطلحه کور ته لاړ نو نبی علیه السلام د حضرت انس ته تپوس وکړ ارسلک ابوطلحه ابوطلحه رالېږلی انسه وی نعم او لطعام ډوډۍ رالېږلې ډوډۍ درکړې ده وی ښځه کور ته زمونږ درلو او صحابو ته یې وی چې څومره یې ټول پاسې صحابه روان شو انس لاړ او ابوطلحه ته الوی بابا حضور پاک خو ځان سره ټول صحابه راوستل هغه لاړ کور مرد ښځې ته الوی مسلم نبی علیه السلام خو ځان سره ټول صحابه را په مخه کړل بس وی چې څه کوي نو اوس مونږ خو دغه ډوډۍ ورته مه ښولل رسوا نه شو ابوطلحه راغی نبی علیه السلام ته په لاره ورته غاړه چې کور ته ورغی ام سلیم ته وایي وی ام سلیم د خوراک پکې څه شته تاسو کره کور کې وی صاحب دا یو د سرمنې تیلی ده او لږ غوندې غوړي پکې دي وی راوړه هغه ډوډۍ راواغېسته هغه څلور پنځه ټوټې وې ډوډۍ نه څلور پنځه ټوکړې وې او د اوربشو هغې په لوښي کې چوره کړه او هغه د سرمنې لوښي کې چې کوم غوړي وو هغه یې پرې را نچوڼ کړل هغه غوړي پرې د پاسه نچوڼ کړل او مبارکې ګوتې پکې ووالې او سلفاظ یې پکې چوف کړلې او وی داسې وکړه ورشه لس کسانو ته ووایه چې را دننه شي لس را دننه شو هغې ډوډۍ خوړه واپس لاړل نور لس هغې ډوډۍ خوړه نور لس درې نیم سوه کسان پرې ماړه شو په هغه ډوډۍ او خانه په مقصې دا ډوډۍ ډک پروت دی ام سلیم راشه دا ډوډۍ دې واپس یوځه موږ له خدای روزي راکړو دومره نیک بني آدم پوره ښځه چې نیک او دیندار نو دا خاوند به هم دې خوشحاله ولې د خاوند تابعداري وکړئ حدیث پاک کې راځي حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه منځونه کومه ښځه کوي وصامت شهرها او د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجها او د خپل اندامونو حفاظت کوي واطاعت بعلها د خپل خاوند تابعداري کوي دا د خاوند تابعداري شي نو خاوند به دې خوشحاله دعا به ورته کوي سخر خواخې به دې خوشحاله اندرویانې به دې خوشحاله بچي به دې خوشحاله رب به دې خوشحاله نو چې رب ذوالجلال د چا نه خوشحاله نو مینې خو د خدای انسان په زړونو کې خدای چي چې خدای ته خوشحاله شو نو د سخر خواخې ګاونډیانو رشته دارانو په زړه کې به ورسره خدای پاک مینه پیدا کړي او چې د خاوند نافرمانه د تابعداره نه ده نو الله ته خفه دی یو حدیث پاک کې راځي حضور پاک فرمایي وی کومه ښځه چې خاوند خفه کوي نو د دې خاوند چې په جنت کې کومې ښځې دي حورې هغې ورته خیرې کوي هغې ورته وي قاتلک الله وی ای ښځې خدای دې هلاکه که زمونږ دا خاوند ګوره هغه حورې وایي وی زمونږ دا خاوند خو د یو څو ورځو تا سره میلمه دی او زر به نه جدا شي مونږ له به راځي نو مردارې میلمه ولې خفه کوي خیرې ورته کوي د جنت حورې دې ښځې ته چې کومه ښځه د خاوند تابعداري نه کوي وګورې خاوند به هم ښځې سره ظلم نه کوي دا هم پکې شته ښه دا نه چې ګنې یوازې ښځه به د خاوند تابعداري کوي او خاوند به سره ظلم نه کوي نه خاوند به هم ظلم نه کوي چې د خاوند تابعدار ني فرشتې ورته خیرې کوي او نبی علیه السلام مبارک فرمایي دا د حضور پاک حدیث دی وی کومه ښځه چې خاوند ته خپي دې ښځې باندې فرشتې لعنت وایي د خدای لعنت پرې ورېږي ولې خاوند خفه کوي نو خاوند به نه خفه کوي او حضور پاک فرمایي لو كنت امرا احدا ان يسجد احد لاحد كما حكمت یو چې یو سړی دی بل سړي ته سجده وکړي لامرت النساء ان يسجدن لبعولتهن نو ما به ښځو ته حکم کړی چې خپلو خاوندانو ته سجدې ولګوي خو یاره د الله نه ما سوا بل چا ته سجده لګول حرام دي نو چې ښځه نیکه دینداره ده نو خاوند خوشحاله الله خوشحاله فرشتې خوشحاله او بچي به بچو به هم ښه تربیت کېږي ماحول به هم د کور ټکي او چې ښځه بدعمله ده او نیکه نه ده نو الله خفه فرشتې خفه د خدای لعنت پرې ورېږي او بچي به هم بدعمله لوېږي د یو نیکې ښځې واقعه درته بله یو ښځه وه د حسن بصري رحمت الله علیه مریده وه خاوند یې مړ شو او بچی ته پاتې شو بچی چې لوی شو نو چې دا د یتیمانان چې وي که نه دي باندې خلک رحم کوي مور هم وله ډب نه ورکوي یتیم له رحم پې کوي ګاونډیان هم وله ډب نه ورکوي یتیم له رحم پې کوي او رشته داران هم یره یتیم دې ډب وله مه ورکوي نو دا ماشوم دا یتیم که دین سره توجه پیدا شو خو ښه او که دین سره توجه پیدا نه شو نو دی بیا لږ نیازبینې نو دی روانکارې لویږي لوپر شي اکثر نو دا لږ ورو دی خو یتیم چا به ډب نه ورکوه پلار یې نو دی داسې روانکارې لوی شو لوپر د پلار چې څومره مال و ابې خرڅو ځمکې جایدادونه او په چنګ رباب پې هر څه دوړه کول مور یې بوډۍ ښځه وه د حسن بصري رحمت الله علیه مریده داسې مریده نه چې ګډون دې کوي یا لاس دې ور وړي د پردې نه پورې غاړه به ښځې راتلې هغې به ورته
دین خو وظایف په خون حسن بصری ته یوازې صوفي نو هغه صوفي مو نیک سړی مو او سره د احادیث الویس استاد مو غواړي زمونږ په صحاح کې د احادیث کتابونو کې ردنه ډیر زیات احادیث نقل او د فقه الوی امام تیر شوی نو د امور د حسن بصری سره مطلب دا زوی بهم کله بوته استاد دې ما دې ته نصیحت وکړه هغه بوته نصیحت کو خدا سے لوپر الگ باندې نصیحت کوم نه اثر کې کله به ډوړې او حسن بصری به راوخته استاد دې ما دې زوی ته دعا کا دعا به وته دې زوی له وظیفه ورکړه وظایف په ورکړه او هغه بدبخت نه به هغه وظیفه کولې نه د حسن بصری ته په خبر عمل کو هم اقل او پرو پسې بغردیدا او چې د پلار څومره جیداد او مال او دې ټول دوړه کوم نه څوک چته یری نو پر اخر کې خدای پاک راونیو نه جوړه خدای پاک انسان له مهلت ورکړي او اخر کې راونی سي راوینه و الله پاک بیماری کا او داسې په مرض اخته کې چې چا سره په دغه زمانہ کې علاج نه چې سب باقي صفات امور ولا په علاج لګول دغه یو کور پاتې شو باقیه کټ په دې سره ختم شو اوس نور څه شترم نه چې د علاج ډاکټرانو ټول وی چې بس دې ختم دي مور خو بیا موري نه کړ او ډاکټران طبيبان دغه زمانه چې څومره ټول درته وي چې بس مړې زویا د خدای خاطر او کو توبه وسکم او تاسو وی مور توبه وباسم په یو شرط که حسن بصری سے مال راولې د کماړې خپه کړي دا غراولې دا په لاس توبه وباسم خو مور زه خو سمرم زما توبه به خدای قبول کړي کنه ما خو د دنیا یو کار نیک نه کړ ما خو ټول جون په لوفره او په چنګ او پر باپ او شرابونو کې تیر کړي ما توبه به قبول شي کنه بچي الله دا ارچا توبه قبول خدای پاک ته څوک هم توبه وباسي نو الله توبه د مسلمان بنده قبلای او خدای پاک مهربانه بادشاہ دی بچي بل سشته نه به توبه نه وباسا بینه بس که حسن بصری صاحب راولې او هغه ماته و چې توبه وباسا خدای دې بخي نو بیا توبه وباسا دې غریب ضرب ورته په سر کړم حسن بصری صاحب پسې نه استاد یې غزوې مې د مرګ په کشمکش کې او ډاکټران وایي چې بس نور جون دی نشتا او زه شپه ورځ ورته نصیحت کوم اوس په نصیحت لګوندې اثر وکړ نو زما زوی توبه وباسي خدای شرط لګولې دی چې مال به حسن بصری صاحب راولي مهرباني وکړه سره لاړ شه بیزا استاد ویل نور زنه بس هغه خو زما ډېر وخت خراب کړی ډېر اله چولې کله ورته کور ته نصیحت کوه کله دلته نصیحت کوه کله وظیفې ورکوه کله دعاګانې کوه اوس چې د برمونو پرېوت اوس ما پسې راځي زه خدای دې مردار کړي چې بالکل ما ته د زوی دی ونه وي ټول عمر یې په لوپرو کې تېر کړ اوس به 4 منټه جون پاتې دی نو هغه توبې به قبلېږي نه درځم او ګور یو خبره ذهن کې واچوه که زوی دې مړ شوم به ما پسې نه راځي په دې سپېره زه جنازه هم نه کوم هغلته کې چې څه ورسره کوې که اوس جنازه هم پرې نه کوم مور را روانه شوه او اوښکې بیګې په لوپټه ځان له مخ پاک کړې ای زویه ما درته نه وې چې سم شو توبه وباسه دې حد ته دې ګناه ورسېده چې زما استاد ستا له سره سترګې نه لګوي او زما استاد څونه نصیحتونه تا ته کول ظالمه څومره دعاګانې درته کړې څومره وظیفې در کړي څومره حدیث درته ښودلې دي نو چې ستا هغه وخت سره په عمل نه کوو استاد مې وایي چې ما له وخت مه ضایع کوه نور ورته نه ویم او بلکې استاد مې وایي که مړ شو جنازې له به مې هم نه غواړې زویه دې حد ته ورسېد ستا جنازې نه هم داسې لوی نیک سړی انکار کوي زویه څه وایي وایي مورې بالکل ستا استاد ټیک وایي ما خپل عمر د خدای په تابعدارۍ کې نه تېر کړی ما خپل عمر د شیطان تابعدارۍ کې تېر ستا استاد ما ته هر قسمه نصیحتونه وکړل او ما ستا د استاد یو نصیحت هم نه دی قبول کړی اوس ما ته هم پته ده چې زما 10 منټه 15 منټه ژوند دی خبرو نه مو وتم نو زما دا ټول عمر دا ګناهونه به په دې 15 منټه څنګه خدای وکړي په دې توبه خدای له خدای دوکه نشم ورکول عمر یو چالو کا بس ما له چې جنازې له څوک هم نه غواړي چې زما او ما له غسل هم نه راکې او کفن هم نه راکې او نه بل قبر کنه او نه بچاته زما جنازې وي ځکه ما ته پته چې زما نه سوخي نو د خدای عذاب په ما شروع دی بس زشته دي ما به د مسلمانانو مقبره کې نه خخه که د مسلمانانو مقبره کې خخ کړم نو زما د چغو نه به مسلمانانو تم تکلیفي زه به هغه چغې وام د خدای په عذاب چې ما نه به ګیر چاپېره مړیم په غم کې پراتې نو د خدای خاطر وکړه مورې زه ډېرې سزا مستحق یم چې ما له خدای راکړي دنیا کې راکړه په بیمارۍ کې اچولې ما ته پته را ځن کدن کې زما عذاب شروع کېدو والا دی بس یو چل به وکړې مورې دلته خو مې پرېښودی نه شي بین به رانه ځي خو چې سا مې ووته نو ډېر ټپ شوی یم وجود کې مې غوښه نشته دا ډوپټه به دې راوالې زما دا خپه به پې وتړئ او را به مې کاږي ته مې راښکې شي وجود مې دومره نه دی پاتې او چېرته یو ډنډې ته مې وغورځوه چې بس ستا د نظر نه خواشم چې ته راباندې نه خفه کېږي یو ډنډې ته مې وغورځوه هېڅوک جنازه او کفن دفن چې په ما بالکل ونه کې زه هغه ګناهګار یم ما دومره خدای خفه کړی دی دومره مې خدای خفه کړی خپل رب کوم رب چې ما له ژونده ورسره کړي چې بس نو ما چې مړ شم ما ته پته ما له به خدای داسې عذاب راکړي چا له به م نیول او دا د خدای دغه نه دی دا زما خپله غلطي او زما خپله ګناه ده بس لوپټه به مې خپه کې اچې او راکاږې به مې او بس یو ډنډه کې مې وغورځوه چې دا خبرې وکړې په دې لږ نه سوخته بس مرغه خو مور د په ژړا شو چې خدای پاکه دا څوک هم زوی مې دا وصیت وکړه زه به څنګه زوی په لوپټه کې تړم او راکاږم بیا ډنډې ته به غورځم ډنډې ته وغورځم خو دا سپي او پیشوګان به خوري دماد بچي دې ته ورسېد جاړي چې خدای څوک هم دې کې دروازه وډبېده دروازه وډبېده دې اواز ورکړه څوک یې
وی زه حسن بصري ما دا استاد یې اوس رالی چې زما بچی بې توبې لاړه زما بچي په زړه ستا د ملاقات ارمان یې وړه یو 10 منټه مخکې نه شوې راتلی زما بچي ستا په لاس توبه ستا نو ته ولې نه راتلی استاد یې اوس رالی چې زما بچي ټول ارمانونه په زړه یې وړل زما بچي عذاب له لاړ توبې ستی خدای به پرې رحم کړی زما بچي د خدای قهر له لاړ عذاب له لاړ اوس رالی لږ مخکې نه شوې راتلی زما زوی اخر وخت کې ستا امید وکړه ستا تمنا وکړه نو ته اوس رالی وختي نه شوې راتلی ګیله خلک استاد ته کوي پیر ته کوي غریبه جاړي ګیله منه د زما زوی سره به خدای څه کوي دې سره څوک هم نه زوی سره مې هغه بې توبې لاړ حسن بصري ورته وایي توبه دې زوی استې ده قبوله ده حدیث کې راځي ان ندم توبه یو خو زمونږ د غوږونو توبه ده توبه 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 نه چې زړه کې سړی ستومانه شي بس دا توبه ده لاره وکړه ستا زوی له راغلی یم غسل په خپله ورکوم کفن په خپله ورکوم جنازه م پې کوم قبر ته به یم ښکته کوم لاره کوه ولې وختي نه راتلی چې اوس راځې استاد استلو شو وایي چې ته رالې مزوده شوم په خوب کې مې رب العالمین ولیده الله مې ولیده وایي ما ته الله رانه ګیله وکړه حسن بصري ته څنګه زمونږ دوست دی ولا دوستانې دعوې کوې چې زما د دوست د جنازې نه انکار کوې دعوه زما د دوستانې کې او زما د دوست د جنازې نه انکار کوې شابه زر ورشه غسل به م ورکې قبر به م کنې قبر ته به م ښکته کوې جنازه به م پې کوې ګوره وروڼو توبه د زړه توبه ده زړه کې سړی په دې چې زړه کې دې ده وایي چې خدایه زه خو ډېر ګناهګار یم او خدای چې مړ شم چې ته ما سره څه کوې او دا زما غلطي ده خدای چې ما ګناه کړې ده بس دا توبه ده نن ندم توبه ستومانتیا په ګناه ردینه بهترینه توبه بله نشته لیکن د دې الګ په توبه کې د چا دخل و د نیکې مور که بدعمله مور وي نو دغه وخت به یې له ډاکټر راغوښتې طبیب یې ورته کېنوي که بدعمله مور وی دغه وخت به ورته څه وي ای زویا ما پېژنې مونږ خو دې مړو ته چې ناست یو اکثر او دا بیماري پلان کې پېژنې دا څوک راغی خپه وړقوه خپه وړقوله ښه د لاس وړقوه لاس یې وړقوه لا پېژنې هغه غریب چې ته معمولي غوندې سترګه وره هلکه ویې پېژندې ښه مونږ دې وخت کې دا خبرې کا پېژنې پېژنګلو پرېږده اتیا کاله پېژنګلو کې تلکل کلمې شهادت ورته وایه نیکبخته اړو څوک دې ونه پېژنې ذکر ورته وکړه الله ورته ور یاد کا د نشستن ولا ضرور وي او تکلیف دې نشستن پرېږده چې لږ تکلیف پې تېر شي خدای ګناه راځي خدای مرتبه بلندوي ټول عمر یې په راحته کې تېر کړي دي نیمه ګنټه درې پاو دې په تکلیف کې تېر کړي څه چلو شو په نشه کې دې سام وباسه نیکه مور چې دقه سوی دې ته نیکه مور زنانه چې نیکه شوه او مور نیکه شوه بس ټول سیستم دې ټیک دی زنانه چې کله بدعمله شوه هر څه ته به برباد دي نیکه ښځه دقې ته د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زمانه ده هغه خو به د شپې ګشتونه کول ګرځېده به د خپل رعیت حالات به معلومول بله راځي د کور دننه جړه اواز یې د شور اواز یې واورېد دا څه ورته ویل کېږي جګړه ودرېد اوس لور هم یو بل سره نښتي مور دې لور ته وایي دې پایو کې لږ اوبه واچوه لور ورته وایي نه مور اوبه وانهچې ولې وی عمر فاروق رضی الله عنه اعلان کړی دی چې که چال په پایو کې اوبه واچولې سزا به ورکړي ټګي ده دوکه ده مور ورته څه وایي وی بچې دلته عمر کوم دی موږ نه څه خبرېږي وی مورې که عمر نشته د عمر خدای خو شته که نه د عمر الله خو رانه خبرېږي که نه دې ته نیکه جینۍ د عمر خدای رانه خبرېږي که عمر نشته حضرت عمر دا خبرې واورېدې په دروازې نه خو معلومه کړه چې کور ته لاړ بیبي ته یې ویې دلته راشه دې زوی له ښځه کوم ډېره ښه یو کور مې صحیح کړی ته لاړ شه پلانکې کوڅه کې دې خوا نمبر دروازې ده چې هغه لاړه واپس راله یو جینۍ معلومات والا چې دی په چاله ورکړې ده که نه چې واپس راله وي سړي هغه جینۍ خو پېدن نه ده چاله نه ده ورکړې وا خو ګډو چیلو والا دي شپونکیان وی نورې خبرې پرېږده شپونکیان مونکیان هر څه چې دي خو دا جینۍ چاله نه ده ورکړې خو ته به شپونکی کې امیر المؤمنین ته خو د مسلمانانو بادشاه او د حضور پاک بیم خلیفه نو ګډو چیلو والا لور بکې وی نورې خبرې پرېږده دا هغه جینۍ دین ما بېګا لیدې دی دا هغه اسلام مې لیدې دی زه دین ته ګورم اسلام ته ګورم زوی سره مشوره کوم زوی راوغوښته عاصمه بچې واده ده لکو بابا ستا خوښه ده یو جینۍ ده لکوم خو جینۍ ما دینداري بېګا په خپله اورېدلې ده جینۍ په زړه کې خدای پروت دی د خدای یاره پرته ده نور ګورې ګډو چیلو والا دي بابا چې ستا څوک خوښي ماله مالدار کور پرېږده ماله ځمکو والا کور پرېږده دغه ګډو والا سپیک ته خو چې دیندار بچې دینداري ما بېګا لیدله زه یې لیدې نو ما وې خدای شته هغه جینۍ والا په نکاح کړه الله څه کوي ګوره هلک هم د عمر زوی دی نیک او جینۍ هم دینداره ده خدای پاک هغه جینۍ د عمر ابن عبدالعزیز نیا جوړه کړه د هغې په اولاد کې خدای عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړی پیدا د عمر ابن عبدالعزیز نیا شوه هغه عمر ابن عبدالعزیز چې په عدالت کې د صحابو نه پس یو مثال او یو نمونه وه داسې نمونه وه په عدالت کې د هغه په وخت کې شل مخ په چیلو حمله نه ده کړې چې کله مړ شو هغه وخت کې په یو صحرا کې دشت و بیابان کې شل مخ په چیلې حمله وکړه چیلې ماته کړه چې ماته کړه نو شپونکي وایي انا لله و انا الیه راجعون مات عمر بن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز وفات شو انا لله وي ملګري ورته وي تا ته څه پته ولګېده مونږ خو دشت و بیابان کې یو هغه زمانه کې خو موبایل او ټلیفون خو نه اخبارونه
دا څه پته لګېدله وی چې د کله نن بادشاهي شروع شوې ده نو زما ګډو چیلو سره شرمخان یو ځای سري شرمخ چېرته زموږ په ګډو چیلو حمله نه ده کړې اوس چې شرمخ حمله وکړه زه پوه شوم چې د عدالت حکومت ختم شوی د عدل چې معلومات یې واخېستل بعینه اقا ټیم د عمر ابن عبدالعزیز څخه ختلی و 3.5 کاله حکومت یې کړی 3.5 کاله او چې کله حکومت ورته میلاو شو د حکومت نه مخکې به یو جوړه ساره اغوسته یو ماښام او داسې قیمتي جامې به یې اغوستې چې دا قیمتي جامې به په زرګونو درهم به کېدلې او چې کله بادشاهي ور په غاړه شو نو ښځه یې کېنوله د ښځې نوم یې فاطمه وی فاطمې دلته راشه وی داسې کار دی که دې خوښوي چې طلاق دله درکړم وایي سړیه چې خدای را باندې روز راوستل اوس ما له طلاق راکړې خدای بادشاه کړې نو طلاق راکړې اوسه پورې مې د خدمت کو چې اوس خدای روز راوستل طلاق راکړې وی نه داسې خبره نه ده خو په ما د مسلمانانو ډېر لوی بار په سر را پرېوته ستا حق نشم ادا کولی ما نه خواهشات تښتېدلي نو ستا حق نشم پوره کولی نو قیامت پر ورځ برانه خدای بیا ستا د حق تپوس کوي نو طلاق په دې وجه نه کوم چې زما نه خوښه که ما سره ګزاره کولی شي ښه پخه که نه شي کولی خو ګورې ستا حق نشم پوره کولی دومره بوج د مسلمانانو زما په سر را پروت دی ښځه ورته څه وایي وایي سړیه زه د خپل حق تپوس بالکل نه کوم خو د طلاق دا نوم را باندې مې ږدم طلاق مه راکوم وایي ډېره ښه ده وایي ژوند را سره تېری وایي یو وایي ښه داسې وکړه چې ستا را څومره جامې دي نو دا ستا رور تاله درکړي دي پلار دی د بیت المال نه درکړي دا ټولې راکړه چې بیت المال کې واپس جمع کړي صرف یو جوړه به ځان ته پرېږدي او چې څومره میلونه واله او کالي دي دا هیرې او جواهرات دا ټول به راکړې بیت المال له به ورکوم دا د بیت المال ښځه یم سمه ښځه وایي بلکل سړیه تا سره به زه وفا کوم عمر ابن عبدالعزیز خپلې قیمتي جوړې بیت المال ته وقف او د ښځې جامې کالي زیورات هیرې جواهرات دا ټول هر څه راواخېستل او د بیت المال چې کوم سکرټري وغلی ورکړل وي دا بیت المال ته وقف ښځه وایي الله وی 3.5 کاله د مور د بادشاہ نه پس یو ځای تیر شو د پاسه 3.5 کاله د بادشاہ نه پس وی په دې 3.5 کاله کې دې ماته نه رانږدې شو او په دې 3.5 کاله کې دا شپه نه تېره چې د پکې ټوله شپه خدای ته جړا نه کړو یو ځای لور ته आवाज وکړ اے لوري وبره وړه لور ته موږ نو لوري راځه بیا आवाज ورکړ پلان کې وبره وړه نو بیا غریب رانه بیا आवाज ورکړ رانه نو خدای ته وی ښا د ما لور دې حتی ورسېده چې مال او بقدر نه وړي لور نو بغوال مو بل نه راکای خدای ورته وی بربنده دل راشي اکوټه کې د خو پرتګ شلې کړي د غریبه او بل شتله چې واچي اذان نه ګنډي چې هغه ګنډي نو را پاسه په بدل راوړي دې ته ایمان نو چې کله وفات شو نو د بیت المال سکرټري خدای لاره فاطمه لا په فاطمه تا نه چې خاوند کم مال واغشت او جامع او هیره جواهرات او سره سپین اما ټول وړي دي او په بیت المال کې میول مال کې جرنده کړی خاوند یې سمبر شو او چاته پته نشته نو کړي خو چې د واپس سره راوړ ستا جامع سم محفوظ پراته دي د لبراوړم چاته پته نشته یو خاوند یو توزه خبرو خاوند لا دا وته سوي وینا زه خپل مل خاوند سره وفا کوم د بیت المال ته ما وقف کړی بیت المال بي او چې د خاوند په جلم په کوم جامو کې جون تیرو د خاوند د مر نه پس په دغه جامو کې جون تیرو نیک خدای به د خاوند سره په جن موافق کوي او په مرګ باندې موافق مر نه پس هم نو خدا به د شریعت په دایره کې دنه جون تیرې دا بم خوشحالي الله بم ته خوشحالي خدای به د بربنټوب جن تیرې قرآن شریف کې الله فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى اے خدو کورونو کې دنه کې نه اپوختانه وي خدای لا یا کور او یا ګور ډېر خپل خبره کړې او کبار توزی نو د جاهلیت د زمانه په شان بنوزه جاهلیت کې وخت بار بار باندې ګرځي دي بار باندې باندې ګرځي لاس په پټ ساته به په پټ ساته وجود په پټ ساته مخ په پټ ساته چال بدا سے نه کوي چې سړی ځان تر مایل کی او چې د کور نه بار خزه اوزي نو خوشبو بنه پوري کوي کور کې دنه لري پوري کوي او دوی پاک فرمایي د خزه او د سړی په خوشبو کې فرق دی سړی به هغه خوشبو پوري کوي چې رنگ پکې نه او بوی پکې وي او خزه به هغه خوشبو پوري کوي چې پاره کې رنگ وي او بوی پکې نه ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الايه او دا ډول زینا لکه لیچ شوي مړې شوا سر شوا دا به صرف خاون وتکتی شي زویم وتکتی شي پلارم وتکتی شي رورم وتکتی شي خرایم وتکتی شي روارم وتکتی شي چې چا سره مستقل نکاح نه کی غیر اختیاري سر تا وختو تا لاسونو ته لیچو تخبوتا نظر وکړه نو پروا نشته که چاته د شهوت په نظر به داخله کوم ورته نه ګوري پکور کې دنه هم دا کوشش کوي چې د مخ نه ما سوا نور اندامونه محفوظ وساتي پټ وساتي دا د خزو ستر دی کله چې حکم نازل شو په قرآن شریف کې الله آیت نازل کړ چې خزو ته حکم وکړي یدنینا علیهن من جلابیبهن چې په ځان لوپټې واچي نو د خزو لوپټې نه وي نو فټافټ خزو څه چلو کو د خپل پړونو نه غاړې وشو کول پرې کړې پړونو خو غټي کنه نو غاړې ته کټ داري نه لوپټې جوړې بورقو کې بغیر دی لاسونو په بالکل پټو د حیانا دغه څه حکم وسب د خزو دا نه چې هغه زمانه جدا و د زمانه جدا له ور سره د ماما دوی سره
د ترور زوی سره د تره زوی سره لیورزي سره دې خلکو سره به ځان له ګډون نه کوي او نه به دې خلکو سره په موټر سایکل سورېږي نه به لیور لار کاره بوځي نن سبا خو د لیور سره په موټر سایکل ناستې خېټې نه یې لاس راته وکړي تره زوی سره ماما زوی تر ډاکټر له بوځم هلته بوځم او خاوندان هم به یې خوند لري په خپله به یې نه بوځي د سترګو ګناه هم ګورې ګناه ده د غوږونو ګناه هم ګورې زنا ده د خولې ګناه هم ګورې زنا ده لږ ګوره ژوند به موږ هم د شریعت په دایره کې تېرو زنانه به هم تېرو شریعت د دایرې نه بار ژوند تېرو دا لویه ګناه ده او دا ډېر لوی جرم دی ښه نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي نبی علیہ السلام په حدیث کې ارشاد فرمایي المرأة اذا صلت خمسها چې خپل پنځه منځونه ښځې کوي وصامت شهرها او د رمضان روژې نیسي واطاعت بعلها او د خپل خاوند تابعداري کوي واحسنت فرجها او خپل اندامونه پټ ساتي د هغې حفاظت کوي نو فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت دا ښځه چې د جنت په کومه دروازه ور داخلېږي داخله دي شي په اسانه جنت ګټلی شي خو که ګټي رب العالمین دې زموږ زنانه دینداري او خدای پاک دې د حیا او د پردې او د برکت ژوند نصیب کړي الله یې د بې عزتې او د بې پردګۍ نه زموږ زنانه محفوظ وساتي زموږ خویندې زموږ لونه زموږ ښځې زموږ میندې دا د خدای پاک ټولې دینداره کړي خدای دې حیا وساتي او الله یې د رسوایۍ د ژوند نه وساتي الله یې زموږ بچي هم کامیاب کړي بعضې کسان دوستان وفات شوي زموږ په دغه کې د جاوید قاري صاحب تره مخکې وفات و او کې چې الله تعالی مغفرت نصیب دا زموږ د دیدار آباد هغه بادر حاجي صاحب د هغه زوی وفات شوی الله دې مغفرت نصیب کړي او زموږ د ملکانو کندې کې دا تلاوت احمد خان زوی وفات شوی الله دې وبخي او زموږ د جمع یو ملګری دی دلته منزل راځي په دې انور کې لیکي هغه حاجي صاحب دی ټبر وفات شوی دی ریاض ډاکټر صاحب دی مور توګه چې الله مغفرت نصیب کړي څومره مردگان وفات الله دې ټول مغفرت نصیب کړي څوک مریضان دي رب العالمین دې ولا شفا ورکړي څوک قرضداران دې الله دې قرضونه خلاص کړي پای دوستان دې لري لري دلته منزل راځي الله ته په یو قدم اجرونه نصیب کړي او ته د خیر او د برکت جن نصیب کړي او چې څوک پریشان دي پریشانی په خوشاله بدل کړي اخر وخت په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله دا خو دغه خبره ده د ځان له تاسو کو تراو د ختم مېلمه راځي او د مېلمنو څوک سپلې پټي نو خدای له کور نه پټي مېلمه خو رسته خدای پاک کړي نو چې څوک په خدای ور دي نو مېلمه به دې ګیلو خدای مهرباني وکړي لږ خیال ساته مېلمانه دې مېلمنو ډېر لحاظ ساتل پکار دی قدم خو خیر که تاسو سپلې دلته مخکې کېږدئ نو وروړی شي ښه جومات کې د خپل سپ مخې ته سپلې کېښودل دا جرم نه دی دا خیر دی مخې ته کېږدئ نو محفوظ به دا یو ملګری دی او حج دپاره پاسپورټ جمع کړی دی الله تعالی دې د حج نصیب او قسمت پکې پیدا کړي بیمار دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید کوم دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوي نو دې دپاره تاسو دا ویډیو لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن د سره هم پریس کړئ جزاک الله